نصر راغی په بیت المقدس په دا کلي او په دې ښار حمله وکړه. په دې ځوانانو کې چې دا کومې قیدیان کړل او په قید کې ځان سره بوتلل، په دې کې یو هلک مو حضرت عزیر علیه السلام وروسته وله رب العالمین پیغمبري ورکړه. دغه وخت کې ځوان دی، زلمی دی. دیم خدای د مرګه خو بچ کړ، ځکه یو ایسه ځوانان یې ووجل، خو دې ځان سره بوت. ښار ملیامیټ خطر، آبادۍ او دیوالونو چتونه راوغورځېدل. تا به نه وي چې دا د یروشلم او د بیت المقدس ښار دی. الله پاک دا عزیر علیه السلام پیغمبر د دې قوم نه چې راخلاص چې راخلاص یې که په خپل خر سور دی را روان دی، چې راشه دې خپل کلي ته لاړ شم وګورم چې زمونږ هغه کلي خوروان شو، تباه شو، کورونه څومره شو چې څومره خلک مړه شو، څومره جمدي پاتې دي، زنانه او نارینه څه خو ګورو. ځان سره یې انځر راغشتي د یو بوټي نه راشکولو، او په میوو کې ګورې ورونو انځر ډېر زر خرابېږي، زر څښا کېږي. او د انګورو اوبې په یو لوښي کې ځان سره راغشتې وې د شربت په شکل کې، او دا م ووری چې د انګورو اوبه هم ډېرې زر څښا کېږي. د انګورو اوبه چې څښا شي سرکه ترې جوړه شي، او چې سرکه څښا شي نو شراب ترې بیا جوړېږي. په هر سور دی چې د بیت المقدس د ښار ته راغی او د ښار ته یې وکتل چې آبادۍ ټولې ړنګې شوي دي، راپروتې دي، چتونه نشته، کنډرې دي کنډرې، او د انسانان چې کوم پکې مړه دي د هغې هډوکې پراته دي، د چا کوپړی دی او د چا هډوکې دي، غوښې ورپورې نشته. او کالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها. خدایا چې وی کتل چتونه راپروتې دي، دیوالونه کنډرات دي، د انسانانو هډوکې پراته دي، خدای دا به څنګه واپس جمدي کې؟ شک یې نو د الله په خدای او په قدرت کې، د پیغمبر شک نه. خو دا یو خبره ورته په ذهن کې داسې لږه ډېره داسې ناشنا غوندې ښکاره شو، ګران هم نه ناشنا، چې خدای دا به څنګه جمدي کېږي، دا به په کوم انداز جمدي کېږي. بس رب العالمین بادشاہ ودرېږه د پیغمبر په خدا شیخې، ځکه پیغمبر خو قوم له دعوت ورکوي، قوم ته به وایي چې تاسو واپس جمدي کېږي، خو په خپله لږ وویني چې یو شی څوک وویني نو بل ته یې په ښه طریقه بیا بیانولی شي. فاماته الله 100 عام. خدای پاک د راکوز شو د خر نه چې سمبلم لږ دمه به وکړم، په هغې کې ته الله سا وویسته، خر یم خدای مړ که او د دن هم الله سا وویستله، او د خلکو نه رب العالمین محفوظ که. ثم بعثه، 100 کاله پس الله جمدې که، 100 کاله پس. اوس دې 100 کالو کې رب العالمین خپل د قدرت بیا اظهار کړی دی. بیا په دغه بني اسرائیلو کې چې دا کوم په خیمو کې اوسېدل او په دې کنډراتو کې، هغې کې الله تعالی بل بادشاه را پیدا کړي. هغه بادشاه ته خو پته و چې زمونږ نه مخکې دې قوم ګناهونه ټول نو الله تباه کړل، نو هغې ډېر نیکانو خلک پوره نیکي یې شروع کړې وه، او قوم دا کلی واپس آباد شو، د بیت المقدس هغه کنډرات یې واپس آباد کړل، کورونه یې بیا جوړ کړل. 100 کاله ډېر شی دی که نه، په 100 کاله کې ښار پوره بیا آباد شوی، د خلکو اولاد او بچیو نسیم پکې شوي، بیا هم هغه کورونه آباد و، خلک پکې اوسېدل. دې چې 100 کاله پس را جمدې شو، الله دې تپوس کوي کم لبسته، هلکه څونه ساعت دې خوب وکړه، څونه ساعت؟ دې ورته وي لبستو یوما او بعد یوم، وی صاحب یا به یو ورځ یا نیمه ورځ، ځکه چې الله ته څه ستا نو دا سار د نور ختو ټیم، او چې واپس جمدې کېده نو د مازدیګر د نور د پرېواته ټیم، نو دی خیال و چې یا خو دا سار ما نه سوتې ده او اوس مازدیګر را جمدې شوم، او یا دا خیال و چې کېدی شي شپه پکې شواروز پکې میانځ کې تېر شوي، لبستو یوما او بعد یوم، صاحب یا یو شواروز ورځ یا نیمه ورځ. الله ورته فرمایي قال بل لبست 100 عام، 100 کاله دلته مړ پروت وي، 100 کاله پس مې را جمدې کړ. الله ورته اوس ښایي خطا وی چې دا ښار به خدای څنګه را جمدې کوي، او دا سړي به څنګه را جمدې کېږي. نو اوس ګوره دې ښار ته دې ګوره، وانظر الى حمارک، دې ښار ته دې وانظر الى طعامک وشرابک لم یتسنه. قرآن کې الله فرمایي وی 100 کاله ستا په هغه خوراک په هغه انځر هم تېر شوي دي، او 100 کاله ستا د انګورو په هغه شربت هم تېر شوي دي، نو 100 کاله کې دا بچ پاتې کېږي؟ نه. ورته وګوره چې وی کتل هغه شربت د انګورو اقصې محفوظ تازه پروتو، او انځرو مقصې تازه پراتو. ښه اوس وی وانظر الى العظام کیف ننشزها ثم نکسوها لحما،
وی ګور اوس دې خر ته دی چې دې ته مونږ څنګه غوښه اچو د خر غاډو کې را یو ځای شو غوښه او رګونه او پټې او پلې او سرمن راله و پورې پیوت شو واپس د خر جوړ شو او بیا اورقید نه ادرېد او چغې مو وویله خر خو چغه وایي خپله که نه هغه خپله چغې وویله بس وی او الله دا نه چې شک و خدایا ما خدا مخکې نه منله اوس مې پوره د زړه هغه د سترګو د لیدو هغه یقین مخکې د زړه د لیدو یقین اوس مې د سترګو د لیدو هغه یقین راغی په خپل خر څور شو چې په دې کلي کې وګورم هغه خپل زوړ کور چې د زما شته که نشته زوی ته پاتې و چې زوی به مې څنګه وي ابه مړ کړي وي ابه وخت نصر که جمدی به ښځه به مې وي که به نه چې راغی خپل کور ته او دروازې لره ورسېد په هغه خپل زوړ اندازه دروازې وډبوله یو بوډۍ ښځه وه پکې په سترګو ړنده او په خپو معذوره وه وی څوک یې وی ترورې دا زمونږ کور دی خپل کور ته وي ته څوک یې دا ستا کور نه دی وی دا زما کور دی وي ستاسو نوم دی وي زما عزیر او ته په جاه شوه عزیر کوم دی دا عزیر نوم دی راته 100 کاله سره پازه 100 کاله پس واغېشته خو ډېر خالق و بخت نصر ظالم ځان سره بوتلی دی او تر ننه پورې پته نه لګېدل وی نه زه هغه عزیر یم او خپله قصه یې ورته کړې ده چې دقسې زه الله مړ کړی وم او 100 کاله پس رب العالمین واپس را جمدې کړم ښځه رده وینځه وه کوم وخت چې د عزیر علیه السلام باندې په دې وطن حمله شوه نو هغه وخت کې د 20 کالو وه او دې وخت کې هغه ښځه د 20 کالو ده او عزیر علیه السلام خو مغسې د خپل ځوانۍ کې وی ښه نو یو خبره درته کوم عزیر خو چې بس سوال کو الله به سوال قبلو نو که ته هغه نو ستا به الله سوال قبلی زما را سترګې ړندې دي چې ما خدای پاک واپس جوړوي او پې مې شلې دي چې ما واپس الله ټیک کړي نو دعا یې وکړه او په مخ یې وله لاس راښ کړه ښځه واپس په سترګو جوړه شوه او په خپو یې وله دم واچو واپس برابر شو وی یاره یو نښه خو معلومه شوه زه چې ځو چې زمونږ کوم د بیت المقدس جومات ته چې هغې له دې بوځم ښځه ورسره شوه جومات ته یې راوست قوم ته وی دا عزیر دی وی د الله پیغمبر یم عزیر علیه السلام الله پیغمبري را کړې قوم چېرته مني چې 100 کاله هغه وخت کې د څونه عمر و اوس د څونه عمر اوس خو تقریبا کې 1.5 کالو ته ستا عمر نږدې دی 6.5 شلو کې تقریبا چلېږي او ښکارې داسې لکه د 40 کالو هلک چې دا چېرته کېږي څوک چېرته مني قوم ورته وایي ښه یو چل وکړه او زوی یې دغه وخت کې د 100 کالو دی زوی یې د 100 کالو دی او دی په خپله په شکل دا کال لکه د 40 کالو چې نو قوم یې چېرته مني قوم ورته وایي ښه یو چل وکړه وی بخت نصر چې حمله وکړه نو زمونږ تورات کتابونه ټول سوځولي دي هغه کتابونه تورات ټول سوځولي او مونږ ته دا د مشرانو نه مونږ اورېدلي وي چې عزیر کم هلکې بوتلی دی هغه ته تورات یاد دی دا مونږ ته خپلو مشرانو ویلي دي نو که ته واقعي هغه عزیر یې نو تا ته به تورات یاد وي مونږ ته د تورات تلاوت وکړه د وی بلکل راته یاد دی نو د اول نه اخره پورې تورات یې د یادونه ورته ورو بیا هغه زوی را پاڅوي ما ته خپلې مور یو نښه ښولې ده چې ستا د پلار په دې اولي باندې یو تور داغ دی د هغه نښه ګورم نښه یې ورته وکتله نو په هغه اولي باندې هغه تور داغ هم د هغې نه پس د هغې یقین راغی نو چې یقین یې راغی نو سموده خو قوم ټیکو د الله عبادت به یې کو او عزیر علیه السلام یې د الله پیغمبر ګڼه خو سموده پس بیا خدای پاک ګمراهان کړل وی دا عزیر خو د الله زوی دی عزیر قالت اقتل یهود عزیر ابن الله دا یهودیانو کې اوس هم یو ډله شته وی دا خو د الله زوی دی سموده ځان سره غیب کړی و پټ کړی و تورات یې وله ورکه واپس یې راولېږه دا ظالمان حضرت عمر فاروق رضی الله عنه نه یو عیسائی بادشاہ یو ځل سوال وکړ وی 3 تپوسه دنه کوم د دې جواب راله راکړه یو تپوس دنه دا کومه چې ما ته هغه قبر وښایه چې قبرم جمدې د منډې وی او چې کوم انسان په دا قبر کې پروت دی غم جمدې د منډې وی او بیا دا سړی د دې قبر نه بار روزي او بیا هم جمدې وی بیا هم جمدې دا راته وی دا څوک دی
او دویم تپوس د نه دا کوم چې هغه ځمکه راته وښایه چې د پیدایش نه تر اوسه پورې یو ځل نور لیدی دی او بیا به تر قیامته پورې نور نه ویني. او دریم راته ده ووایه چې دوه ورونه دي، یو ورځ پیدا دي په یو ورځ مړه دي او یو د بل نه 100 کاله عمر زیات. نو حضرت عمر فاروق رضی الله عنه ابن عباس رضی الله عنه راوغوښته، دا د نبی علیہ السلام د تره زوی دی او نبی علیہ السلام ته دعا کړې چې خدای قرآن او سنت او حکمت ورته وښیي. ابن عباس عیسائی بادشاہ خط رالیږلی دی او دا تپوسونه کوي. نو حضرت ابن عباس رضی الله عنه جواب ورکړ، وی چې دا کم قبر دی یادی چې قبر هم جم دی او چې کم سړی پکې خاص دی غم جم دی قبر هم منډي وي دی وسره منډي وي. وی دا یونس علیہ السلام او هغه کب دی، دا کب دا ګیره الله د یونس علیہ السلام د پاره قبر کړ دی پکې پروت. نو قبر هغه کب هغه منډي وي جم دی او یونس علیہ السلام په خېټه کې پروت دی په قبر کې غم جم دی وسره منډي وي. او بیا دا سړی د قبر نه راوځي، یونس علیہ السلام د کب د ګیډې نه راووت او بیا هم جم دی. وی هغه ځمکه چې یو ځلې نور لیدلی دی او بیا تر قیامته پورې پې نور راښکاره نه شي. وی دا د بحر قلزم چې کوم وخت موسی علیہ السلام په دریاب باندې پورې وته، الله ورته وایي چې فرعونیان خو را روان دي او خدای را لاندې کړم. وی دا کونټۍ د دریاب له یو څه چې لاره درته وکړي. نو الله پکې اوبه لارې پیدا کړې او په هغه لارو کې الله نور تیز نور لګو هوا پکې بوتله چې دا اوچه شي چې د موسی علیہ السلام لښکر پکې تیر شي. نو هغه د بحر قلزم مینس چې موسی علیہ السلام او د هغې لښکر پکې تیر شو دغه ځمکه ده. په دقه یو ورځ نور ولیده او بیا خدای هغه اوبه یو ځای کړه تر قیامته پورې بیا به نور نه ویني. او دریم سوال چې تا وکړه چې دوه ورونه دي، یو ځای پیدا دي او یو ځل په یو ورځ مړه دي او یو د بل نه 100 کاله عمر زیات دی. وی دا عزیر علیہ السلام او دا غرور دی. عزیر علیہ السلام ورور ابراهیم پیدا یو ځای پیدا او اتفاق دا چې دواړه په یو ورځ مړه دي، یو ورځ پیدا دي د مور نه یو ورځ مړه دي او یو ته 100 کاله مشر دی. نو دې ته 100 کاله کشر شو کنه، ځکه 100 کاله خو د مرګ حالت تیر شو خو پکې نه حسابېږي. نو عزیر علیہ السلام ته 100 کاله کشر دی او غرور ته 100 کاله مشر دی. زمارونو دا الله پاک حضرت عزیر علیہ السلام ته په خپلو سترګو وښوله چې واپس جمدي کېدل ثابت تشتا. الله په دې قادر دی چې انسان مړ کې واپس را جمدي کړي. یو بل کافر و حضرت خباب رضی الله عنه صحابي فرمایي زما په قرض توره مې ولا جوړه کړې او پیسې یې نه وې راکړې. ورپسې لاړم چې ماله دا خپلې پیسې راکړه. دوی انکار یې راته وکړ. وی ما ته وی چې اله به پیسې در کوم چې واپس کافر شي او که واپس کافر نه شوې دا قرضه نه در کوم. وی ما له غوسه راغله. وی ما ورته وی چې که ته مړ شوې او د قبر نه واپس بیا هم جمدې شي تر هغې پورې به د کفر ونه کوم. یعنې مطلب دا چې زه به همیشه دپاره هېڅ چېرې بیا کفر ته واپس نه لاړ نه شم. وی هغه وی چې ښځه به مرم او بیا به جمدې کېږم. وی خندل، په خنده یې دا خبره واړوله. مرګ نه پس ژوند کم دی، بیا جمدې کېدل نشته. وی خندل، ځکه واپس بیا جمدې شومه هلته به پیسې درکمه. بعضې خلک اوس هم دا ټوقې تی ټقالې کوي، دا د ګناه خبرې دي ګول. څوک وایي په لوی میدان به یې رانهوالې. نو دا خو تا خیرت پورې ټوقې کې، هلته خو د خدای زور دی او الله به په زور درنالي. نو ته په الله پورې ټوقې کې داسې خبرې مه کوې، دا د ګناه خبرې دي. نو د مکې مشرکانو به دا نه منل او اوس هندوان هم دا نه مني. د هندوانو د تناسخ عقیده ده. هغې وایي چې کم نیک سړی مړ شي، د هندوان وایي واپس جمدي کېدل نشته. وی د هغه د احسانه بل انسان پیدا شي. او که کم خراب سړی مړ شي په دنیا کې چا سره ښېګړې نه کوي او خراب سړی وي، نو د هغه د دې روح نه سپي او پیشوګانې او دا ګنده څیزونه پیدا کېږي، خو دې واپس نه جمدې کېږي. او زمونږ ښکلې عقیده د زمارونو قرآن حکیم کې الله فرمایي اذا هم من الاجداث الى ربهم ينسلون. د قیامت پر ورځ به خلک د قبرونو نه نیغ په نیغه پاسي او الله ته به منډې وایي. او الله فرمایي الله لا اله الا هو. الله د لوی طاقت او قدرت خاوند شریک نه لري. ليجمعنکم الى یوم القیامه. د قیامت په دا لوی ورځ به تاسو را جمع دي کوم او یو ځای کوم بم.
او کته دا به څنګه کیږي، دا خو ګران کار دی چې یو شی ذره ذره شي او بیا جمع دی کیږي. الله وی دا زما خبره ده. ومن اصدق من الله حدیثا، زمانه وی رښتونه ذات بل نشتا، نو زما خبره ومنه دا ګوري رښتیا خبره ده.